زه ډاکټر خلیل وزیر سی وی ایچ وانا هاسپیټل ویټرنری افیسر او زه دغه کاکا ډیری فارم زه ډېر مشکور یم چې موږ لایف سټاک ډپارټمنټ دی هغه انوایټ کړ او د موږ خپل ډپارټمنټ دا د موږ د ډپارټمنټ د برانچ به حسادو دغه موږ انوایټ کړل یو د موږ د خپل فروټ میلاو شو او زه دغه خلکو شکر یاد کوم د خپل عوام چې مثال می سره د برپور شرکت پکوه او بل په ونه کې چې کیمو د شودي سیستم دی په ونه کې هر دوام زوی مثال په شوده کې ملاوټ دی دغه چې کیم د میز د لایف سټاک د ډپارټمنټ یو فروټفل ریزلټ دی یو ډیری کاکا ډیری فارم دا یو بل جوړ شو بایپاس نه بلال ډیری فارم دغه د مقصد دغه دی چې مثال دغه شوده پیور او خالص شوده وي دغه نه مثال ډېر قسمه بیماری کېږي مولک بیماری کېږي سپریډینګ بیماری دي په بچونو کې ډېر کېږي او په میل کې کېږي فیمیل کې کېږي او لکه ټایفاید شو ټایفاید ډېره سیریس بیماری ده او ټیبرکلوسس شولا او ډاکټر صاحب لکه ته وایې چې هر دوه مودون کې ملاوټ دی دغه خلاف تاسو اکشن واخیستی دی بالکل اکشن میش واخیستی دی او د میشه دغه ډیری فارم باندې میش سټپ واخیست دغه سټپ میش دغه اشد ضرورت وګڼل دغه علاقې د پوره چې دغه شاید میش ته ضرورت دی ویل چې میش هر دوه سړی ته میش نشي تلای او دا شای میش ته پیور دی او دغه شای چې کوم فروټ ریزلټ ورکوي دغه د ریزلټ واجنه مثال د لایف سټاک ډپارټمنټ سره کنسرن دی کړهوړه کې په دا غونډ کردار کې زه د ډیسټریکټ ډایریکټر او د پی ډي صاحب ډاکټر وحید الله صاحب او د ډي جی صاحب او سیکریټری لایف سټاک زه سپیشل شکریا ادا کوم چې د میش بیکورډ ایریا ته داسې لوس ورک دا سپورټي ورک چې نن میشته د دغه علاقې کې په پیور ملک ملاویږي